دا 50,000 افغانۍ دي. دا به موږ ډېر کوو، یو کور برته کې د یو بوتلو به ورته چښې. شکر شکر مسلمان سړی مې ده دی کور مال راخو. السلام علیکم حاجي صاحب، ویده یې؟ ویده یې؟ سړی ماشې طبیعت ښه دی؟ ژوند بخیر دی؟ ښه جوړ یې؟ یو څومره خبرې کړی شې موږ سره؟ خبرې څه کړی شې؟ تر څه کښېنه که نه. سړی په وچه ځمکه پروت یې؟ سړک یې کور کې؟ څو روپۍ جوړوې ورځې؟ ورځ دا 900 200 250 300 داسې جوړوې؟ خوښه ده نه چې خیر دې پیسې درکړم دغه امنیستي دې ختمه شي؟ والله نو بس څه ویم زه پوه شوم. څه ویم ته سترګې خوښه ده تخلي چې تو خوښه یې پوه شو. اوس ته څوک شته هم نه. نو داسې وایم چې دغه 50,000 افغانۍ به دې درکړم دغه خو د یو بوتل اوبه وچښه. 50 نه چې په میلیون روپۍ روکې دا اوبه به ونه چښم. ویلې 50,000 افغانۍ 50,000 افغانۍ نه غواړې؟ 50 نه مو ته وایي چې په میلیونو ډالر چې روکې نه وبې نه چښم اوبه. ویلې والې مسلمان یو رجامن والې د پیسو په خاطر زه غم ورته کړم رجا اوبه وچښم. الحمدلله الحمدلله. یعنې ګناه لري نه یې چښې؟ خو ته خپله سوچ وکړه. بېشکه بېشکه. ښه هغه خلک چې ګناهونه کوي، هغه خلک چې غیبات کوي، درویغ کوي، بل شی کوي بل شی کوي، څه پیغام لري هغو خلکو ته؟ یو ته دا پیغام لرم چې مقصد د رژا مبارکه نه ده. هر چا نه استهوان کېږي مقصد ګناهونه حساب کتاب تېرې زیاتې بلکل دا د توبې میاشت د الله تعالی بېشکه د پوره مقصد پیدا کړی د یوه میاشت په کل سر کې باید چې هر سړی الله تعالی ته متوجه شي دا میاشت عبادتونه و توبې حساب کتاب د الله نه ګناهو هغه وخوري مرسته حساب کتاب وغواړي پوه شوې چې الله مغفرت ورته وکړي. دا زموږ ټولو هغه ته پیغام دی هېوادوالو ته. ډېره مننه سلامت اوسئ. ښه تو ته موږ رمضان پوره څه ډالۍ درکوو. یو شی مه کوه بس الله دې اجر دې درکړي، الله دې ښه شول لره. ته دغه ډالۍ وکړه دا ډالۍ وکړه د چی کېږي دا کې مسواک دي تصفیې دي خلکۍ که به چی کېني ته خلکۍ خلاصه که روپۍ کې دي دا د مبارک شه. بل شی دي دا چیرې دي ښه شول شوې؟ ډېره مننه سلامت اوسې الله دې ښه شول لره. دته موږ ووایو چې یو بوتل اوبه وڅښه 50,000 افغانۍ درکوو خو ده دا کار ونه کړلو ځکه چې الحمدلله موږ مسلمانان یو. د موږ هدف دغه ده چې راځئ د روژې نه بغیر هم داسې کارونه وکړو چې هغې باندې موږ نه الله خوشحاله شي. راځئ یو بل نفر ته هم ورځو موږ سره د خپرونه ګورئ. قدرمنو حاجي صاحب لمونځ کوي ورځو د ده سره څو خبرې مهمې لرو تاسې دا ویډیو موږ سره ګورئ نه د لمونځ وکړي تر هغې پورې موږ ورځو. السلام علیکم حاجي صاحب. السلام علیکم حاجي صاحب. سړی ماشې طبیعت ښه دی؟ ژوند ښه دی؟ خیر مې ول دی؟ ښه جوړ یې؟ الحمدلله شکر دی. حاجي صاحب محترم دغه سړک جوړوي دا خو ډېر غټ اجر دی ثواب دی. څو روپۍ جوړېږي ورځې؟ ولا 200 یو نیم سل 200 خلک ګزاره کېږي که نه کېږي؟ ولا نو څه ووایو داسې هغه نشته. یعنې داسې به وکړو لاندې یوه چال ته وښیم چې نستي دې مکمله ختمه شي. غواړې نستي دې ختم شي مکمله؟ بس نو الله ته ډېر سوالونه کوو نو خدای دې ختمه کړي نو نور موږ څه ووایو. دا 50,000 افغانۍ دي. دا به موږ ډېر کوو یو کور برته کې د یو بوتل اوبه ورته چښې. نو اوس خو روژه دی نو په دا روژه کې چې 50,000 نه چې 1,00,000 روپۍ راکوي نه یې چښم. ځکه چې دا 50,000 روپۍ چې مو ډېر وخت وشي چې زه مې مصرفي ورسره ونه کړم نو دا 50 ورځې دې مو وشي. هېڅ امکان نه لري؟ نه والله هېڅوک هم نشته. ګوره غار دی څوک مو نه کسي. خدای په دا خبر مو ګناهګار ما کې چې الله پاک مې نه کسي نه یې خورم انشاءالله. الله اکبر الله اکبر. ته پوهېږې په موږ تاسو نه هغه الله جل جلاله قادر او نظیر دی چې هغه د موږ د زړه نه د موږ د ارادې نه د هر څه نه خبر دی.
ارڅوي همدغه لپاره همدغه پیغام خپروو چې هر شی کوو په اخلاص یې وکړو که موږ لمونځ کوو باید په صحیح طریقه یې وکړو که موږ یو چېرته کار کوو باید په اخلاص سره یې وکړو که موږ هر یو کار کوو موږ باید وایو چې موږ الله قادر او نظیر دی هغه دې ډاره باید وکړو نه د انسانانو د ډاره حاج صاحب دغه یوه ډالۍ موږ ته راوړېدو دغه ډالۍ خدای ته که چی کېدي اصاب ګاډه بیا وکسو تر څه کېنه چی کېدي دا خولۍ خلاص که خولۍ کې اول چی کېدي پیسې پکې شته نام یې خدای ښه نوره ډالۍ موږ سلته نوره موږ سه بله موږ سه امین تو سره دا څه دي دا خو ډېر ښکلی جو نماز دی تسبیح وشولې مسواک دی دا مسواک دی چې دا باندې الله دې خشول شوې الله دې هر څه اجرونه ډېر کړي امین تو سره الله دې ټول د دنیا بہت خوشحال کړي موږ سره په دغه سره کې دا ټولو اوسه پورې په دا ول شکر والا ډېره همکوري سره ایسه محترم د نسو مونږه شکر مسلمان یم ټول علمي ژوند دی ټول علمي راځه پورته سلمانځه وخت ده ایسه سړی ماشه جوړې طبیعت دې ښه ده ژوند ښه ده خیر مې ولیدې ښه جوړې ایسه محترم څو روپۍ جوړوي دلته ته یا 200 یا 250 یا 300 داسې جوړوي غواړې نستي دې ختم شي غواړې د نستي دې ختم شي موږ به 50,000 افغانۍ درکړو خو یو کار به کوې 50,000 افغانۍ به موږ درکړو دغه دي موږ سره شته صحیح دی ښه دا یو بوتل اوبه به راته څکې ولې خو در به کو 50,000 افغانۍ به درکړو یو زره نه چې 100 لکه راکړه نه چې خماجي ګله ولې بس خو خدای به چا نه دا چې شي د پاره نیسي روژه ده که نه 2 ورځې به یا وو یا نه یې غواړې که نه ګناه ده نه یې غواړې هغو خلکو ته څه پیغام لرئ چې هغوی ښه پوهېږي چې دا کار غلط ده بیا هم دوی غلط کار کوي خلکو ته دا وایم چې دا 2 ورځې دنیا ده لکه 2 ملټه چې ګوري بېشک که نن وي که سبا وي دا خاورې به تا په سر دړېږي بېشک نور نو که ښه کوې یا تا خپل دي که بد کوې یا تا خپل دي زه وایم چې نه تا نه ښه خلي نه تا نه بده خلي حاج صاحب محترم که 1 لک افغانۍ درکړو بیا هم نه اوبه نه څکې نه نغدې درکوو نقد نه چې د تمامو دنیاو کوي الله ځواب زه بیا نشم ویلی الله اکبر قدرمنو لیدونکو موږ تاسې په هیڅ کار کې د الله هغه شیان چې په هغې کې ګناهونه دي په هغې غلط کارونه دي د هغې ځواب موږ تاسو نشو ویلی په هغه دنیا کې راځئ په دغه دنیا باندې ښه کار وکړو راځئ چې یو بل سره همکاري وکړو یو بل سره مرسته وکړو مینه او محبت وکړو نه دروغ ووایو نه غیبت ووایو نه د ځان نه قضاوتونه وکړو کاکا ته دپاره موږ یوه ډالۍ لرو ته دا ډالۍ وکړه دا کې شی کېدي کامیاب ده شکر قدرمنو لیدونکو موږ یوه اصلاحي ویډیو تاسو دپاره در نشر کړله هیله ده خوښه شوې مې وي راځئ د روژې مبارکې میاشتې نه وروسته هم داسې کارونه وکړو چې هغې باندې موږ نه الله خوشحال شي او د الله مخلوق موږ نه خوشحاله شي قدرمنو لیدونکو راځئ یو خیر کار درته وښیم اوس موږ د وچې خوړې په نوم سیمه کې سا هم وهلی ټانکي مو هم جوړه کړې فقط شمسي پاتې دي او سیمرسیبل یې پاتې راځئ هغې کې موږ سره همکاري وکړئ تر څو ډېرو نوي کورونه دي که 100 کورونه دي هغوی ته خیر ورسیږي او هغوی ته کور ته اوبه ورسیږي ځکه چې اوبه هم صدقه جاریه ده او دغه اصلاحي پیغام تاسې لپاره په دې خاطر د خپور کړو چې راځئ په ژوند کې ښه وکړو نیمګړی ژوند د خدای نن به نه وو که سبا به نه وو تر بیا ښې چارئ ښه به درته غواړم